د سعودي عربستان یو ستر مفتي داسې یو فتوا صادره کړې چې ټول خلک یې حیران کړي دي. دا چې کومه فتوا یې صادره کړې ده نو په دې ویډیو کې به تاسو ته روښانه کړو. خو د ویډیو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل ته که نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. د سعودي عربستان ستر مفتي شیخ عبدالعزیز نن فتوا صادره کړه چې د روژې په مبارکه میاشت کې د مسلمانانو د تراویح لمونځونه هم د نورو لمونځونو په شان د جوماتونو پر ځای په کورونو کې ادا کړي. لکه نن سبا چې په افغانستان کې سنت او نفل لمونځونه خلک په کور کې کوي او د حج او اوقاف وزارت هم دا اعلان کړی دی چې سنت او نفل لمونځونه په کور کې وکړئ نو دغسې به تراویح هم په کور کې کیږي. دې ستر مفتي یو بله فتوا هم صادره کړې ده چې د هغې له مخې که چیرې د کرونا وایرس خپرېدل دوام وکړي د اختر لمونځ دې هم په کور کې ترسره شي. نو دا مفتي وایي که چېرته دغه کرونا مرض همداسې روان و او درېدو نه نو د اختر لمونځونه به هم په کور کې ترسره کیږي.